د سپېڅلي او مهربانه ذات په سپېڅلي نامه. قدرمنو اورېدونکو، په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. درنو اورېدونکو، نن درته د ناول 11مه برخه پیلوم. هیله ده چې تر پایه راسره پاتې سئ او د خوښۍ وړ مو وګرځي. ملک صاحب وویل: ګلالۍ لکه چې ولاړې. ګلالۍ وویل: هو، پر لور مې دې سلامونه وایه. ګلالۍ په ډېره تنده روانه سوه او ورپسې افضل او د هغه زوی هم روان سوه. کریم کاکا ورته وویل: له موږ سره پاته سي. خو هغوی نه پاته کېدل او د کلي پر خوا روان سوه. زه له ملک او کریم کاکا سره روان وم. زړه مې په ګلالۍ پسې ټوپکې وهلې او چې ومې لیده چې د افضل زوی د پلار تر مخه سو او کوشش یې کاوه چې په ګلالۍ پسې ور ورسېږي. په زړه کې مې د حسد لمبې بلې سوې. ما په هغې پسې کتل. څونه چې د افضل زوی ګړندی کېده، په هماغه اندازه ګلالۍ خپل ګامونه ګړندي کول. زه، کریم کاکا او ملک زما کور ته ورسېدو. چې کور ته ننوتو، ملک بیرته ووتی او ویې ویل: زه ژر بیرته راځم. زه او کریم کاکا زما په خونه کې کښېنستو. کریم کاکا زما په خونه کې شاوخوا کتل او وروسته یې راته وویل: ته باید زموږ سره نوی پاته سوی. داسې د جنت په شان کور وګوره او زموږ تورې کږدۍ وګوره. ما وویل: کاکا، زه خو پاته کېدم، تاسو ونه ساتلم. کریم کاکا وویل: هو، موږ پړه وکړه. زه په کلي کې که څه هم مشر یم، خو د زوی، ورور او وراره د نه درلودو په بنسټ په کلي کې لږ کمزور یم. هغه خو به دې اورېدلي وي چې تربور ته دې خدای بې وروره مه کړه، ورور ته دې خدای بې زویه مه کړه. زه مېړونه نه لرم، نو ځکه هر څه چې دوی وایي زه مجبوره یم چې ویې منم. موږ لا خبرې کولې چې ملک په مخ کې و، مزدور یې پسې راننوتي، پتنوس یې په لاس کې و. د ملک مزدور موږ درو واړو ته د شیدو چای واچولې او ډېرې نازکې پراټې یې زموږ مخ ته کښېښولې. چای که څه هم ډېرې مزهداره وې، خو زه په خوراک پوه نه سوم. زما هوش د ګلالۍ خوا ته تللی و. په خاص ډول دې خبرې ډېر ځورولم چې که د افضل زوی په ګلالۍ پسې ورسېدلی وي، هغې ته به یې څه ویلي وي او هغې به ورته څه ویلي وي. زه دغه فکرونو دونه مشغول کړی وم چې خپل موقف مې هېر کړی و او د ترخو چای پیاله مې بیخي سړه سوې وه. د مزدور دې اواز چې مالین صاحب چای دې بیخي سړې سوي دي، خپل ځان ته زیر کړم او ژر ژر مې د پیالې یخې چای وڅښلې او ډېر زیار مې وکښي چې ځان هېر نه کړم. ملک او کریم کاکا دواړو په داسې حال کې چې چای یې څښلې په خبرو بوخت وه. ما هم خپل فکر د ګلالۍ لخوا راټول کړي او د دوی خبرو ته مې غوږ ونیوی. د دوی خبرې د کال د موسمو په شاوخوا کې روانې وې. کریم کاکا د موسمو اغېزې د کوچیانو پر ژوند بیانولې. هغه وویل: د کوچیانو ژوند ډېر ستونزمن دی، مګر په عین حال کې ډېر ښه ژوند دی. د دوبي ګرمي، د ژمي سړه هوا کوچیانو ته تکلیف نه ورکوي، ځکه موږ ژمی په تودو ځایو او دوبي په سړو ځایو کې تېروو. پر تاسې دلته په ژمي کې واورې ووري، مګر موږ واوره په سترګو هم نه ده لیدلې. ملک وویل: تاسې چې له ناوره څخه حرکت وکړي، څومه شپه خپل د ژمي ځای ته رسوئ. کریم کاکا وویل: په 40 ورځو کې رسېږو. ملک صاحب وویل: دا خو ډېره لاره ده. کریم وویل: هو، ډېره لاره ده. ملک صاحب ورته وویل: نږدې ځای نسته چې ژمی پکې تېر کړي. کریم وویل: یا بل داسې ځای نسته. ملک صاحب وویل: د دې ځای نوم څه شي دی؟ کریم کاکا وویل: شوراوک دی. ملک صاحب وویل: له کندهار په ها خوا کې دی او که په دې خوا کې؟ کریم کاکا وویل: په ها خوا دی. زموږ دا شان خبرو تر ډېر پورې دوام درلودی. بالاخره ملک په ډېر استادانه صورت سره خبرې رسم او رواج ته راوګرځولې او بعضې بد رواجونه یې لکه ولوار او پیغلې لوڼې په کور کې ساتل وغندل. او په عین حال کې یې له کریم کاکا څخه پوښتنه وکړه: ګلالۍ به یې تر اوسه نه یې ورکړې؟ کریم کاکا د یو څه ځنډ څخه وروسته وویل: یا نه مې ده ورکړې. ملک صاحب: ولې؟ کریم کاکا: ګوره قسمت به یې نه وي. ملک صاحب: ما خو 2 ورکړې دي، یوه پاته ده چې اول سړی راسي یا نه ورته وایم. کریم کاکا:
د ګلالۍ مور غواړي چې خپله لور د افضل زوی ته ورکړي. ملک صاحب همدغه زوی ته یې چې ښځه یې مړه سوې ده. کریم کاکا هو بل زوی نه لري. ملک صاحب کونډ سړي ته پیغله لور ورکول هم ښه کار نه دی. کریم کاکا رښتیا ګلالۍ او د افضل زوی خو تا لیدلي دي، دغه دواړه بیخي نه سره جوړیږي، مګر د ګلالۍ مور نه درېږي او تر کومه چې پوهېږم د ګلالۍ هم زړه نه غواړي. ځکه هر وخت چې دا خبره یاده سي ګلالۍ وایي چې که دا پک زما میړه سي زه به ځان مړ کړم. ملک صاحب دا خو ډېره مهمه ده، ته هم دا یوه لور لرې، پام کوه چې د هغې د رضا بغیر څه ونه کړې. ګلالۍ او د افضل زوی خو ډېر سره لرې دي. کریم کاکا هو زما هم زړه نه کېږي، خو د یوې خوا د ګلالۍ مور ډېره کلکه او د بلې خوا تا ته معلومه ده چې زه په کلي کې یوه زر یم. که ګلالۍ هغه ته ور نه کړم نو بیا بیخي یوازې پاتې کېږم او نږدې تر برونه خو مې یو ګړی هم په ژوند نه دي خوشحاله. ملک صاحب د دې خو به زه یوه اسانه چل در وښیم. کریم کاکا هغه څنګه؟ ملک صاحب هغه دا چې خدای جل جلاله ګر شرعي اجازه نه ورکوي چې مور او پلار د خپله لور د هغې د مشورې پرته بل چا ته ورکړي. که څوک د خدای د دې ښکاره او معلوم حکم څخه مخالفت وکړي هغه به واقعي لویه ګناه کړې وي. که ګلالۍ د افضل زوی سره خوښه وي او د هغه سره په واده کولو راضي وي نو هیڅ پروا نشته، مګر که داسې وي چې ګلالۍ دا کار لکه موږ چې یې ښه نه بولو ښه ونه بولي او تا او مور یې دې کار ته مجبوره کړي، سربیره پر دې چې د هغې سره لوی ظلم دی بلکې د هغې ژوند بربادوي او د خدای د حکم مخالفت هم کوي چې دغه مخالفت کول د یو مسلمان مور و پلار لپاره قطعا نه ښایي. کریم کاکا یو لوی اسویلی وکښي او په داسې حال کې چې سترګې یې یو ځای ته نیولې وې په چورت کې ډوب سو. زه پوه سم چې د ملک خبرو کریم کاکا ډېر غمګین کړي او زړه راته وویل چې د څه ویلو څخه ځان وساتم. ما هم څه ونه ویل. په دې وخت کې مزدور ډوډۍ راوړه. ملک ډېر تکلیف کړی و او ډېره ښه ډوډۍ یې پخ کړې وه. موږ ډوډۍ وخوړل مګر کریم کاکا په ډېره بېخوندۍ سره وخوړل. د هغه د خبرو څخه دا په څرګنده ښکاره کېده چې د ده په دننه کې یو لوی کشمکش جاري و. د یوې خوا د خپل یوازیتوب د بلې خوا د خپلې ګرانې لور ګلالۍ راتلونکی ژوند په خطر کې لیده او تر ټولو مهمه دا وه چې که ګلالۍ د افضل زوی ته ورکړي لویه ګناه کوي. د ده په اغېزمنه بڼه کې دغه چورتونه ښکاره کېدل. له ډوډۍ او چایو خوړلو وروسته هم بیا تر ډېره وخته ټوله غلي ناست وه. بالاخره ما چوپتیا ماته کړه او ملک ته مې وویل چې د لمانځه وخت دی، راځئ چې اودسونه وکړو. اودسونه مې وکړه. وروسته مو لمونځونه په مسجد کې په ملا پسې وکړه. ملا هم د کریم کاکا سره پیژندل. هغه او نورو کلیوالو ټولو د هغه سره ښه روغبړ وکړي او داسې ښکاره کېده چې کریم کاکا د دې کلي د ټولو خلکو سره پیژني. او عجبه دا وه چې هر یوه به په پوښتنه کې د کریم کاکا څخه د ګلالۍ پوښتنه هم کوله. ما یو وار له کریم کاکا څخه پوښتنه وکړه، کاکا ته د دې کلي د ټولو کلیوالو سره لکه چې بلد یې؟ کریم کاکا وویل هو، موږ به پخوا د دې کلي په خوا کې له دې خوا او ها خوا څخه څو شپې تېرولې. موږ له مسجد څخه راغلو، یو ګړی زما په کور کې کښېناستو. کریم کاکا به هر ګړی ویل چې ځم، خو ما او ملک هغه ته ویل چې یو ګړی نور هم پاته سه. څو په پای کې ماپښین ناوخته یې رخصت واخیستی او پر خپله آس په سپور سو. چې پر آس په سپرېدی ما ته یې وویل 6 ورځې وروسته به په غزني کې تا ته انتظار کوو. ما وویل سمه ده. کریم کاکا ولاړی. ما تر ډېره ځایه ورپسې کتل. له تاسو به یې څه پټوم، د کریم کاکا د اسپې د پښو د دوړو لیدل هم ما ته یو خوشحالي راکوله او په زړه کې به مې ویل چې کاشکې زه هم د ګلالۍ د کور اسپه وای چې هره ورځ مې هغه لیدلی. ما د مازدیګر لمونځ د هرې ورځې په شان په مسجد کې کاوه. د کلي ټول خلک د یو پیر مریدان وه چې د مازدیګر لمونځ به یې وکړي. ټولو ذکر کاوه او دا ذکر به د ماښام تر لمانځه پورې روان و. مشرانو به ذکر کاوه او کشرانو به په خپلو منځو کې پټې پټې خبرې کولې او کله کله چې به کوم هلک په زوره خبره وکړه ټولو به یو وار تر شا په قهر ورته وکتل. د دې کلي خلک ډېر ساده او د پاک زړه څښتنان وه. په خاص ډول بیا ملک د شرافت او اخلاقو یوه ټوټه وه.
زه چې له مسجد څخه راووتلم خپل کور ته ولاړم. یو ګړی په کور کې ناست وم، د خپل دیګ کار مې کاوه. د ملک مزدور ماته پخه ډوډۍ راوړه او ویې ویل چې ملک صاحب تر ډوډۍ وروسته راځي. ما او ملک به هره شپه ډوډۍ یو ځای خوړل. هغه به خپله ډوډۍ له خپله کوره راوړه او ما به د خپلې ډوډۍ انتظام په خپل کور کې کاوه. وچه ډوډۍ به د ملک کور پخوله. وچ وړه به مې هره میاشت ورته اخیسته. ملک ډیر وس کاوه چې ډوډۍ راکړي، مګر ما نه منله. زما ډوډۍ خواته نه کېده. ملک ډوډۍ په کور کې خوړلې وراغلی. له دې چې نن یې یوازې پرېښی وم بخښنه یې وغوښته او وروسته یې د کریم کاکا خبره را سربېره کړه او ویې ویل معلم صاحب دا خو لکه چې خبره یو څه سخته غوندې سوه. ما وویل څنګه؟ ملک صاحب وویل ولې کریم کاکا وویل چې ګلالۍ د افضل زوی ته ورکوي. ما وویل تر اوسه خو یې لا نه ده ورکړې. ملک صاحب وویل هسې د سمال ورکول به یې بانه وي، نوره خبره یې لکه چې خلاصه ده. ما وویل تاسې سبا نه ورځئ؟ ملک صاحب وویل ولې نه ورځو؟ موږ خو به ورسو، که ونه سوه بیرته به مې را پرېږدي. ما وویل ډېره مننه، د هغو کور به له دې ځایه ډېر لرې وي. ملک صاحب وویل یا ډېر نږدې دي، په 15-20 دقیقې کې سړی ورسېدلی سي. ملک د شپې تر 9 بجو پورې را سره کښېناستي. وروسته تر هغې ولاړی. چې ملک ولاړی ګلالۍ زما سترګو ته پورته کښته کېده. په پای کې مې نیت وکړی چې ورسم. خپل کور مې کولپ کړی او د ګلالۍ د کور خواته روان سوم. څرنګه چې د هغوی کور پوره نه و راته معلوم. پر لارې تلم او د سړک دا غاړه او ها غاړه مې کتل. 15 دقیقې مزل مې کړی و. د سړک راسته خواته د اور لمبې وې. زه پوه سوم چې دا لمبې د کوچیانو دي، مګر دا نه و راته معلومه چې آیا دا کلی به د ګلالۍ وي او که به یا. قدرمنو اورېدونکو، د ناول دا برخه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې برخې د الله په امان.